السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په یوټیوب باندې په زرګونو سبسکرایبر څنګه حاصلو، یعنی سبسکرایبر اخیستل چې نه سم ډېر ګران دي. دا ویډیو دوم خاص کر د یوټیوب والو لپاره ده، نو یوټیوب والے خامخا وګورئ. نو په دې ټولو ترکه پوه کو چې یوټیوب باندې به سبسکرایبر څنګه حاصلو. نو د فسٹ اپ ورکه دوم ویډیو کو په فیسبوک ګورو، دوم پیج سره لایک کړئ. کو ویډیو سو په یوټیوب باندې ګورو، پر مې دوم چینل ته راغلی وي ضرور سبسکرایب کړئ. اس قسم ویډیوګان تاسو ته ملاويږي. نو ورګرو فسٹ اپ ورکه تاسو په خپل کم چینل چې به سبسکرایبر حاصلوي، نو دلته په فیسبوک کې تاسو ته ورکړی سب ټو سب ولیکل، دلته ډېر شي ګروپونه دي، پای کې به تاسو سره ونه دلته تاسو خپل چینل لینک هم ورکولی شئ یا نیم هم لیکلی شئ. د هغې یو ویډیو ورکوه تاسو جوین کړئ، چې کله دا جوین کړو نو په دې کې تاسو دلته ورکولی هم شئ. نو په دې باندې هم تاسو خپل سبسکرایبر حاصلولی شئ. دویم نمبر تاسو د واتساپ چې کوم ګروپونه دي پای کې هم تاسو سبسکرایبر چې کوم دی هغه تاسو حاصلولی شئ. او بل د نوې طریقه ته خو چې تاسو خپل سبسکرایبر څنګه حاصلوي. نو سبسکرایبر حاصلول چې کوم دي لکه یو خو دغه طریقه مو تاسو فیسبوک وښوله، فیسبوک طریقه هم درته وښوله. نو په دې کې تاسو دا ګروپونه جوین کړئ او دې کې به پوسټ کوئ. نو هغه کسان به راځي، مثال کے طور پر اوس تاسو یو پوسټ اپلوډ کړو، نو که لس کسان تاسو دا ویډیو ګوري کمنټ تاسو وکړي، تاسو به د هغوی چینل سبسکرایب کړئ، تاسو به سبسکرایب کړي. نو داسې هم تاسو خپل سبسکرایبر زیاتولی شئ. دویم نمبر په ټیک ټاک کې، ټیک ټاک د طریقې له وروسته راځو. تاسو په واتساپ کې هم داسې ګروپونه ډېر شي ګروپونه چې تاسو جوین کولی شئ. سب ورته لیکلي ډېر ګروپونه دي، ملګرو سره به مو وي، خامخا هغوی ته هم تاسو اس ایم ایس کوئ، تاسو به هغوی چینل سبسکرایب کوئ، تاسو به هغوی سبسکرایب کړئ. نو هسې هم تاسو سبسکرایبر چې کوم دی زیاتېږي. په تھرډ نمبر تاسو صحیح طریقه مونږ دا ښیو که نه چې په دې باندې په زرګونو سبسکرایبر حاصلېږي. تاسو به راشئ خپل ټیک ټاک ته، په ټیک ټاک چې کله راغلی په دې کې به داسې ویډیوګان ورکړئ. تاسو به د یو کس آی ډي ګوره، دې کس آی ډي مونږ وکتل، که یوټیوب د ده چیرې و نو د یوټیوب دلته نشته، انسټاګرام استعمالي خو یوټیوب نشته. نو داسې شارټ ویډیوګان تاسو راغلی او دا چې په دې تاسو کلیک که نه په دې ډاونلوډ باندې مه کلیک کوئ چې د یوټیوب دا واټر مارک پکې نه دی. په دې شیر باندې کلیک کړئ که نه، شیر نه بعد به داسې دې پورې راشئ، په تھری ډاټ به کلیک کړئ، د دې به تاسو کاپي لینک راواخلئ. کاپي لینک مو راواخیستو بیا به راشئ کروم ته. کروم ته چې کله راغلی به کروم کې به ولیکئ ټیک ټاک ډاونلوډر به ولیکئ. زموږ سره دا پس نمبر ویبسایټ به دلته به کاپي لینک ووایي چې کوم ویډیو ده، چې کاپي لینک هم وو بیا به ډاونلوډ باندې کلیک کړئ، ستاسو سره به دغه ویډیو ډاونلوډ شي. دا سره که ډاونلوډ شوه بیا به خپل چینل ته راشئ. خپل چینل ته راشئ، په شارټ ویډیوګانو کې به تاسو شارټ ویډیوګان تاسو دغه نه اپلوډ کوئ. تاسو ته پته لګي چې دا په یوټیوب باندې نه ده اپلوډ شي، لکه ټیک ټاک دا ویډیوګان زیاتره په یوټیوب نه اپلوډ شي که نه. بس دغه شان تاسو بیا دغه ویډیو چې تاسو دغه کړئ نو په دې کې واټر مارک به نه راغلی یوټیوب دا شارټ ویډیوګان چې تاسو اپلوډ کوئ زیاتره، نو تاسو ته به په زرګونو سبسکرایبر ستاسو حاصلېږي. ځکه شارټ ویډیو چې څوک هم ګوري نو سبسکرایبر لازمي است چینل سبسکرایب کړي که نه. نو ستاسو دغه شان مونږ خپل سبسکرایبر زیاتول غواړو. دا خاص کر دا ویډیو هم د یوټیوب والو لپاره وه. نو که څوک هم خپل سبسکرایبر زیاتول غواړي نو دغه درې طریقې چې تاسو ته مونږ وښودې کار یو طریقه ورته اسانه وي. نو په کار دا چې درې واړه تاسو استعمالوئ، درې واړه نه کار یو درته اسانه وي، نو هغه استعمالوئ، ستاسو سبسکرایبر به زیاتېږي. نو که دا ویډیو مو خوښ شوي نو خپل ملګرو سره شیر کړئ. دا ویډیو که په فیسبوک ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ. ځکه ټیکنیکل ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ چې په یوټیوب باندې هم تاسو ته داسې ویډیوګانې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت په را روانو ویډیو کې میلاویږي. الله په امان.